السلام عليكم پروګرام پښتو باندې سره جی تاسو رومان تاسو سره کلی وي قدرمن دا وخت دلته زموږ اپیس ته بده شي چور د چې کوم دا غاڼه و دا ماوري دا قدرمن تاسو وګورئ ته وی چې د دیر د نواب د نوسیا کوی دند یا چرته سنت ته ټول بغان ته دا سټوډنټان ناغلی تاسو کته شي د دوه تکلیف د ستونزې ټول دونه غټه سیټي کې دا یو بینک دی دا موږ سټوډنټان دا راغلي سره یو خبرې کوم migration name process के साथ मामा روزه که تاسو به دې نه راغلم دي دا په کې څه نشته جیسه تاسو څه ټایم راغله د کوم دین راغله زه په یوه کې راغلم سکینه ماډل زه په پرې ما سیکریټ او دا ما خان ته څنګه څه ټایم زیاده دي افغان دې کې څه ټایم څه خپل کور کې خپل بل شیطان دي برابر سره دی इनकी सूटे पर बचरा गली यो पेपर ना बचरा गली सब पेपर दा दो पेपर दा कार दो सो कैसे बोलो मुझे मगे बजे बैंक 50 सिराने बस कुल किया 1600 बोला सब है ना ते मारे जायो मुस्लिम बस अच्छा छोटी इनाइट बैंक का शहीद चौक आगो फिर आदमात आगे इसी तरह जो एकदम चौक है तो ना गाना दे सवाल संग साहब का सुन गश्ता करा हां स्टप जो सो गर्दन सो गर्दन के दे दिया نو سګیله دشتا اچانه ګله منی دې بینکونو دې ټول نه اردا کوي لګای نه وګیله حکومت یو څه ماغله زه د پنځه مانیجر سکیورټي ولې نشته دوره کوریا ها دا ټول غړ سیټي ده کنه نو غړ کې په دې سره دا یو بینک الایټ بینک نو د خپل چې ټول نه فد موږ کار نه کې دلته راو دي نو سټه راغلي سټه راغلي ساړي ور باندې راځي ها ټول راځي نن به ملاوي دې کنه ملاوي سپه نه ده ګلاو دغه ها نو بس مانیجر سکیورټي ولې نشته دوره کوریا ها دا ټول غړ سیټي ده کنه نو غړ کې په دې سره دا یو بینک الایټ بینک نو د خپل چې ټول نه فد موږ کار نه کې دلته راو دي نو سټه راغلي سټه راغلي ساړي ور باندې راځي ها ټول راځي نن به ملاوي دې کنه ملاوي سپه نه ده ګلاو دغه نو بس دې ما دې شو نو منصوب نشته نه ویل قدرمن څنګه تاسو وګتا دونه غټه ته مرګه دونه غټه سیټي ده په دې کې صرف یو بینک دی چې الایټ بینک پکار چې دلته موږ نور برانچونه حکومت سره وسایل شته پکار چې دا کوم سټوډنټان دي دا ډېر په تکلیف کې دي د ډېر ستونزو سره مخ دي پکار چې دلته موږ نور بیګونو برانچونه کولاو چې سم دې پیسې اخلو پکار چې برانچونه خو ته کولاو دا غریبانان سهار راغلي دا باندې کې بلګای سنو 5 بجې دي سبا بیا راځي څونه غټ تکلیف شو نو سټیټ او حکومت ته گزارش کوم چې زه ته وګورم په دیر په دې ورس باندې رحم دیر کې څه دي یار د ډیرو ستونزو د ډیرو مسلو ښکار دی ته پس خبرې کوم پکار ده چې کوم سټیټ ته ریاست ته زما گزارش دی پکار چې ټول تاسو نور برانچونه ورکړي چې د دور رسایي ممکن شي نو پکار چې دوی سره موږ ودرېږو دا سټوډنټان دا زموږ شازن میراث نوی مستقبل دی پکار چې موږ مستقبل له لاس ورکړو دا د خپرونه خپل قربات او رحمان له اجازه د الله فرمان